السلام علیکم ګرانو شاګردانو له دوی چې رو جوړ بس راځو د نن سبق ته نن سبق چې دی هغه یو داسې سبق دی چې هغه ته د انګریزي ژبې بنیاد ویل کېږي. انګریزي ژبه شروع کېږي له دې ځای څخه و دغه بنیاد ته پارټ آف سپیچ ان انګلیش ګرامر وایي، پښتو کې ورته د وینا برخې وایي. په دې پارټ آف سپیچ کې دغه شیان شته لکه ناونز، پرونانز، ایجکټیوز، وربز، ایډوربز، کنجنکشنز، پریپوزیشن. که څوک غواړي چې یو ژبه په ښه توګه به په قانوني او اصولي توګه زده کړي، هغه به اول د واره سټارټ یا پیل د دغه پارټ آف سپیچ څخه کوي. حتی هره ژبه که ته غواړې چې زده کړې، اول د واره به ته پارټ آف سپیچ زده کوې. حتی له ټنسو څخه مخکې اول د واره پارټ آف سپیچ دی، بیا به ته ټنسونه زده کوې. که د چا پارټ آف سپیچ نه یې زده، د هغو ټنسونه نه دي زده. که د چا ټنسونه نه یې زده، د هغه جملې نه دي زده کړي. چې جملې نه یې زده، هغه سپیکینګ نشي کولی. نو چې سپیکینګ نشي کولی، نو ته خو انګریزي دې نه ده زده. نو په دې ویډیو کې مې دغه ټول پارټ آف سپیچ یا د وینا برخې راخیستې دي، د هر یوه تعریف، بیا د هغه مثالونه، بیا جملې د په ډېره ښه توګه په اسانه طریقه باندې په لنډه توګه په یوه ویډیو کې د ټوله پارټ آف سپیچ. حتی دا خلک په اکیډمیانو کې په میاشتو وایي. په د سکول کې دا په 4-5 کتابه په 4-5 کلاس کې په څو برخو باندې ویشلي لیکلي. خو زه تاسو ته دا ټول په یوه ویډیو کې په اسانه طریقه باندې درښایم. زما د تجربې پر بنیاد او د دې ډېر ښه ترتیب دی. د دې ترتیب بیا د ویډیو په اخر کې در وښیم د دې ترتیب څه رقم دی. انشاءالله زه تاسو ته چیلنج در کوم چې درنونه به تاسو ته په دونې ښه توګه باندې په اسانه مختصره توګه باندې تاسو ته د پارټ آف سپیچ نه وي ویل شوي. راځئ ویډیو در پای راسره وګورئ چې ټوله پارټ آف سپیچ به انشاءالله ستاسو په اخر کې زده شي. او که چیرې دغه ستاسو زده شوله، ستا انګریزي زده شوه، تا یو ښه د انګریزي یو ښه بنیاد کېښوی. اول پارټ ناون وایي. د پارټ آف سپیچ لومړۍ برخه چې ده هغه ته ناونز ویل کېږي. ناون په اسانه ژبه کې نومونه یا نوم. تعریف یې دی names of people, places, things and animals are called nouns. د خلکو، د ځایونو، د شیانو او د حیوانانو نومونو ته ناون ویل کېږي. که موږ ته شاوخوا وګورو، موږ ته مختلف شیان په نظر راځي. انسانان، حیوانان، ځایونه، خلک، دا هر یو خپل نوم لري و دې ته ناونز ویل کېږي. دا رقم لکه مثلا دلته د الفاظ مثالونه زه درته کوم، بیا د جملو مثالونه. په جملو کې موږ ته دې مثالونه وایو. لکه things په شیانو کې لکه ټیبل، چیر، کرسي او میز. people لکه په خلکو کې احمد او محمود. places په ځایو کې لکه سپین بولدک او چمن. animals په حیوانانو کې کیټ، ډاګ. دا د حیوانانو نومونه دي و دې ته نیمز ویل کېږي. دغه اول د واره تعریف سلو، دا د الفاظو مثالونه سلو. اوس د دې لپاره چې لا مو ښه په دې باندې سر خلاص شي، اوس زه تاسو ته د جملو مثالونه راوړم. راسې تاسو په جملو کې څنګه ناون پیدا کوئ چې دغه ناون دی. اوله جمله احمد is driving the car. احمد موټر چلوي. اوس زه ستاسو ته یو ګړی ستاسو څخه امتحان اخلم چې په دا جمله کې تاسو ماته ناون راوښیاست. ناون کومه دی؟ ښه، تاسو په خپل جواب پیدا کړی یا به نه. په دې کې چې دی احمد او کار دا ناون دی. احمد د انسان نوم دی، کار د شي نوم دی. ډاګ از ان د ګارډن. په باغچه کې سپی دی. سپی په کیتي باغچه کې دی، په مامته کې دی. دلته اوس موږ ته بیا دوه ناونه لرو لکه ډاګ او ګارډن. دا رقم درېیمه جمله ده. لیټس ګو ټو چمن. راځئ ولاړ شو چمن له. په دې کې به کوم یو نانې؟ ښه، اسانه خبره ده، چمن. په دې کې چمن د ځای نوم دی. نو اوس موږ ته وپوهېدلو اول پارټ آف سپیچ مې زده کړي، لومړۍ برخه چې هغه ناونو د تعریف مې زده کړي، په الفاظو کې مې مثالونه زده کړه، په جملو کې مې مثال. دا هر یو پارټ آف سپیچ اوس دا رقم په نمبر باندې په ترتیب په ډېره ښه اسانه طریقه باندې درښایم. ښه، راځو دویمې برخې ته. دویمه برخه چې د هغه پرونانز دی. پرونانز اسم ضمیر یا ځایناستي ته وایي. پرو معنا لپاره، نانز معنا نوم. دی خاص د نام لپاره. پرونانز are words هغه الفاظ دی ټیک د پلیس اف ناون چې د نام ځای نیسي. ټیک معنا نیول، دلته دا معنا ورکوي. sometimes ځینې وختونه we do not want to use a noun. موږ نه غواړو چې ناون استعمال کړو. so we use a noun. نو موږ یو ناون پرونان استعمالوو. نو دا رقم زه به یو بل مثال زه تاسو ته درکړم چې د دې مختصر تعارف دا دی چې بار بار د ناون استعمال ښه نه دی. لکه ستاسو کور کې چې څوک راغلی یې، ستاسو د پلار څخه ستاسو پوښتنه کوي چې ستا زوی څه کار کوي. هغه وایي زما زوی احمد سکول وایي، زما زوی احمد پلانې کار کوي. هر ګړی دا نوم اخیستل ښه خوند نه کوي. د هغه پر ځای به دی هی یادوي، دی، هغه. چې دغه هی راسي
دې ته پرونان ویل کېږي. دارنګه در چا په کور کې یو مشر چې کله هغه مشر نه بیا بل یو دغه پر ځای ناست دی نو دا ته موږ ته پرونانز وایو. پرونان دلته یوازې د جملې مثالونه راوړم، بیا به تاسو ته د پرونان 3 ډولونه در وښیم. دلته یو مثال زه تاسو ته راوړم. عمر is in the kitchen. عمر په پخلنځي کې دی. he is cooking. هغه پخلی کوي. اوس په اول د جملې په اول سر کې عمر راغلی دی، نام راغلی دی. بیا د رابلې دویم جملې په اول سر کې هی راغلی دی. هی چې دی دا پرونان دی. هی د عمر پر ځای راغلی دی. د عمر ځای ناست دی، د عمر نمایندګي کې استازیتوب کوي. نو دا پرونان سلو. راځئ زه تاسو ته د پرونان یو څه مثالونه درکړم او بیا د هغه څه ډولونه درکړم چې زموږ ته په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. په پرونان کې بیا 3 ډولونه دي. یو یې سبجکټیو پرونانز دي، فاعلي، چې هغه د فاعل په شکل کې راځي. فاعل خو همیشه کارکوونکي ته وایي چې د جملې په سر کې راځي. لکه I, we, you, they, he, she, it. دغه سبجکټیو پرونانز دي. یو اوبجکټیو پرونانز دي، مفعولي. me, you, them, us, him, her, and it. me ما ته، you تا ته، them و دوی ته، us موږ ته، him و ده ته، her و دې ته، it په دغه شي یا حیوان ته دا خبره راجع کېږي. پوسیسیو پرونانز دریم قسم یې هغه دی چې هغه ملکیت ښکاره کوي. پوسیشن ملکیت ته وایي چې څوک ووایي چې دا شی دا ځای دا پلانکی د دا سړي سره تعلق لري، ملکیت یې دی. لکه my, yours, yours, theirs, hers, his, its. زما، زموږ خپل، ستاسو خپل، theirs د دې خپل، hers د دې خپل، his د ده، its د دغه حیوان یا د ده شی. دا د پرونان. راځئ اوس درېیمه برخه وایو. ښه، اوس درېیمه برخه شوله ایجکټیوز. ایجکټیوز ته اسم صفت وایي یا پښتو کې ستاینوم ورته وایي. د دې تعریف وایي ایجکټیوز are words that describe nouns and pronouns. ایجکټیوز یا ستاینومونه چې دي هغه ناونز او پرونانز استعمالوي. ګرانو زده کوونکو، زه به تاسو ته یو بله راز ووایم، هغه دا دی دا زموږ چې پاټ اسپي زده کړو پر کوم ترتیب یې زده کړو دغه ګټه به زه تاسو ته در وښیم. هغه دا دی چې اول موږ ته یې ناون ووایي بیا یې پرونان وایي. د دې ګټه څه ده؟ اول مې ناون ووایي بیا پرونان. پرونان ویلی چې دا د ناون پر ځای دی. نو که موږ ناون نه وای زده کړی بیا موږ ته څه معلومېدلی چې پرونان څنګه د ناون پر ځای دی. دا رقم اوس دلته موږ ته دا دې وویله چې دا ایجکټیو چې دی دا موږ ته ناون او پرونان را زده کوي. که چیرې موږ دا ناون او پرونان اول د واره نه وای زده کړي بیا به موږ څه پوهېدلو چې څنګه ایجکټیو څنګه ناون او پرونان موږ ته بیانوي. دا زموږ د سبقه د ترتیب یوه بله ګټه ده چې موږ سبق پر ترتیب که موږ اوس اول ایجکټیو زده کړی وای یا مې بل تورې زده کړی پرونان بیا ترتیب غلطېدی. دا رقم زموږ دپاره دا ډېره اساني ده. راځئ در پایه پورې ویډیو راسره وګورئ. ټول پاټ اسپیچ په ډېره ښه طریقه باندې زده کړئ. مارک از ډرایوینګ ا بلیک کار. مارک یو تور موټر چلوي. عمر از ایبل. عمر قابله دی. اوس په دې جمله کې مارک از ډرایوینګ ا بلیک کار، په دې کې بلیک دا صفت دی. صفت موږ ته چاته په ښه خوبي په چا کې هغه ته صفت یا په اصولو کې په سبقي کې دا دی که ښې که بده خوبي که تورې که سپینې که چای که ډنګرې که موړې که مسکینې دا ته دې صفت وایي ستاینه وایي. نو چې د چا خوبي بیان کې هغه لفظ ته ایجکټیو وایي. لکه بلیک او عمر از ایبل. ایبل معنا قابله، دا د ده قابلیت یې بیان کوي و دې ته ایجکټیو ویل کېږي. نو هغه تعریف سولو دا د جملو مثالونه سوله. نو راځئ اوس د دې بله برخه زده کړو د پاټ اسپیچ. د پاټ اسپیچ یو بله ډېره مهمه برخه، بیخي زیاته مهمه برخه، هغه لکه وربس. وربس معنا افعال فعل. وربس are words هغه کلمات چې د شو ان اکشن چې یو کار ښکاره کوي. په دنیا کې چې موږ کوم کارونه کوو ناسته ولاړه چښل لګېدل د خوراک برکت هر څه ته دې ته وربس وایي. دې ته اکشن ورډز هم وایي. هغه الفاظ لغات چې هغه اکشن ښکاره کوي کارونه. دا رقم زه تاسو ته اوس د جملو مثالونه درته وایم. په الفاظ کې هم مثالونه ډېر دي لکه go, speak, learn, write, read. دا ګرده walk, talk دا ګرده وربس دی. دلته په جملو کې هم تاسو ته مثالونه زه وایم. مثلا اسد is drinking tea. اسد چای وڅښي. دا ډرینکینګ فعل دی، دا ورب دی. دا چل یو عمل دی و دې ته ورب ویل کېږي. نقیب is driving a car. نقیب یو موټر چلوي. اوس په دې کې ډرایوینګ چلول دا هم یو فعل یو عمل دی و دې ته ورب وایي، فعل وایي. دا رقم په زرګونو دی چې کوم حرکت کوم کار موږ په دنیا او په ژوند کې کوو و دې ته فعل ویل کېږي. نو دا فعل د پاټ اسپیچ یو ډېر زیات مهم سبق دی
او دا د جملې یو ډېره زیاته مهمه برخه ده. جمله د سپیکینګ د انګریزي ویلو د یو ژبې ډېره مهمه برخه وي. او دا یې هم د پارټ آف سپیچ 5مه برخه ایډوربز. دا هم بیخي زیات مهم دی. دا سبق ډېر زیات اسمه لیدونکي دي. نو ګرانو زده کوونکو زه به زموږ د نن سبقه یوه بله ګټه هم در وښیم. بیا به هم یو بل مثال درکړم. دلته ولې موږ ایډورب راوړئ؟ اول د واریم ورب راوړئ. که اوس اول به زه د دې تعریف درته وکړم بیا د دې ګټه در ښیم. ایډورب چې ته وایي دې ته موږ فعل متعلق وایو، یعنې د فعل سره متعلق دی، اړه لري. مثلا تعریف یې دی adverbs are words that describe the verbs, adjectives and other adverbs. د adverb درې کاره دي. adverb هغه لغات دي چې وربونه adjectives او نور adverbونه موږ ته ذکر کوي، بیانوي. نو ګرانو زده کوونکو زموږ د ترتیب دا ګټه ده. اوس موږ دا دی اول ورب زده کړئ بیا مې adverb دا دی زده کړئ. که اوس موږ دلته دی وایي adverb چې دی هغه موږ ته ورب بیانوي. که اوس موږ ورب نه وای زده کړي بیا به زموږ څه په سر خلاصې دی چې adverb څنګه ورب بیانوي، ورب یې څوک دی. نو اول موږ ورب زده کړئ بیا مې adverb زده کړئ. دا زموږ د سبقه د ښه ترتیب وجه ده او دا بله ګټه ده. د adverb خو نو خپله لفظي معنا نه ده. aid چې دی هغه معنا اضافه کول، ورب معنا د ورب. د ده بنیادي کار دا دی د ورب معنا کې اضافه والی راولي. دا خو د adverb هغه لفظي معنا شوله. بل اوس یې راځو مثالونه د کو وایو. او اکثره وختونه adverb هغه الفاظ چې دغه په سر کې وای راځي، لکه quickly, slowly, nicely, politely, readily. دا وای چې راځي اکثره وختونه هغه adverbونه. اوس مثالو ته راځو. په مثالو کې د دې دا ثابتوو. he is running quickly، هغه چابک څګلي. دا quickly adverb دی. د رننګ ذکر یې موږ ته وکړي چې د کوم رننګ دی هغه چابک دی. he is running very quickly، دی ډیر چابک څګلي. اوس very quickly دواړه adverb دی. نو یو adverb بل adverb بیانوي. لکه هلته چې په adverb په تعریف کې ویل شوي وله چې other adverb او نور adverbونه بیانوي. دلته یو adverb بل adverb بیانوي ذکر کوي چې معنا دا رننګ چې دی دا خو تیز دی، خو ډیر تیز دی. دا رقم موږ ویلي وي چې په adverb چې دی هغه adjective بیانوي. په دا بل مثال کې به adjective درته ووایي. he is very tired، هغه ډیر ستړی دی. دا very adverb دی. adjective چې دی هغه tired دی. نو دلته موږ ته adverb د adjective ذکر وکړي، د adjective یې راته بیان کړي. دا بل استعمال سلو. دا رقم آخري مثال د car is too expensive، موټر ډیر ګران دی. اوس too adverb دی، expensive چې دی هغه adjective دی. دلته موږ ته adverb د adjective خبره وکړه چې دا ډیر ګران دی. دا صفت چې دی د adjective دا بیخي زیات دی. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ د adverb تعریف ولو. بیا د جملو مثالونه د الفاظ مثالونه خو هم درته ویلي چې اکثره وختونه په پای کې وایي راځي، لکه دلته چې دا مخامخ دی. او دا یې هم شپږمه برخه د پارټ آف سپیچ کنجنکشنز ته حرفیه ربط هم وایي او حرفیه ته به هم ورته وایي. پښتو کې اړیک توري هم ورته وایي. Conjunctions join words, phrases or clauses together. د دې تعریف دا دی کنجنکشن چې دی حرفیه ته هغه الفاظ سره نښلوي، نیمې جملې phrases اور یا clauses مکمل جملې سره نښلوي، سره یو ځای کوي، د دې په مابینځ کې ربط اړیکه ور پیدا کوي. د الفاظو مثالونه دي لکه and, but, so, while, because اور for. که دغه الفاظ تاسو مخ ته راغله نو بیا دغه چې دی هغه کنجنکشنز دی. دا رقم د جملې مثال یو مثال زه تاسو ته راوړم. نور بیا ځکه پر دې باندې ډېر په تفصیل ګیږم بیا ویډیو اوږدیږي، نو هغه بیا دا سبق چې دی هغه بیا پر موږ بوجیږي. I am hungry، زه وږی یم but I don't have any food، خو زما سره خوراک نشته. اوس I am hungry یوه جمله ده، I don't have بله جمله ده. بټ چې دا کنجنکت دي د بیا سره ونښلول، د دې په مابینځ کې ربط ور پیدا کوي. دا یې مثال سلو. او دا یې هم اوومه برخه preposition هم حرف جار ورته وایي یا اړیکتوري ورته وایي. د دې کار هم دغه دی چې prepositions connect noun phrases to another part of the sentence. preposition چې دی هغه د noun برخه د جملې له بلې برخې سره نښلوي. دا د دې تعریف دی. پری معنا و د preposition ټولې د چی سره وتلی دی. اول دې لرزو بیا تاسو ته د جملې مثالونه درته وایم. پری معنا مخکې لومړی، پوزیشن معنا ځای مقام ته وایي. دا د یو ځای مقام هم درښیي، د یو شي مقام ځای هم درښیي او دی همیشه د یو نان د پوزیشن څخه مخکې راځي. دوی معنی دلته یو دا دی چې دی د یو ځای د یو نان څخه مخکې راځي، بل دا د یو نان مقام درښیي چې دا پر کوم ځای باندې دی.
بل دلته اوس مثالونه راوړه او لږ دا معلومات درکومه چې پریپوزیشن چې دی د درې شیانو دپاره استعمالیږي. یو دا دی ځای درښي، بل وخت درښي او بل طریقه د میتډ دپاره استعمالیږي. اول دوه مثالونه د ځای دپاره دي. مثلا مارک از ان د ګارډن، مارک په باغچه کې دی. دلته د ځای در وښوي. دلته چې دی بل دا دی د ګارډن دا ناون فریز دی. دې درته ویلي وی چې پریپوزیشن چې دی هغه ناون د ناون فریز چې دی هغه د جملې سره د جملې د برخې سره نښلي. نو دلته دا د ګارډن دا دلته نام دی، ان د دې څه مخکې راغلی، پریپوزیشن مخکې راغلی، کله چې ماته ته مخکې ویلي. بل ځای درښي. اوس مارک چیرې دی؟ د مارک ځای در وښوي چې مارک چې دی هغه په باغچه کې دی. دا رقم د بک از اون د ډیسک، کتاب پر ډیسک باندې پروت. دلته د کتاب ځای در وښوي. او اون چې دی پریپوزیشن دی دا همیشه د نام نه څه مخکې راځي. ډیسک نام دی د یې مخکې ورسره راغلی. دا رنګه آی ام ګوینګ فار ا ویک، زه د یوې هفتې دپاره روان یم. دلته بیا فار بیا د پوزیشن څخه مخکې راغلی. دلته ټایم در وښي د یوې هفتې دپاره. دا یو ټایم دی. دا رقم ډونټ ټاک ډیورینګ د کلاس، په کلاس خبرې مه کوه. ډیورینګ پریپوزیشن دی، د کلاس ناون فریز دی. پریپوزیشن همیشه د ناون څخه مخکې راځي. بل تاسو ته دلته یو وخت درښولی ډیورینګ د کلاس، د کلاس دوران یې دلته دوران یاد درښولی. دا رنګه درېیمه طریقه چې I will send you by the email، زه به د ایمیل په ذریعه باندې در واستوم. څوک چاته وایي چې زه به تاته تصویر، خط، یو شی، ویډیو د ایمیل په ذریعه. نو پریپوزیشن د درې شیانو دپاره، یو ځای درښي، بل ته وخت درښي او بل میتډ طریقه. نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق ته پارټ آف سپیچ د انګریزي بنیاد بلل کېږي. هغه شروع د داسې کېږي. په یوه ویډیو کې موږ تاسو ته ټول په ښه اسانه طریقه باندې درته وویل. که ستاسو سبق خوښ شوی وي تاسو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې خپل اظهار هم ولیکئ چې سبق څنګه و، خوښ مو شو که نه، تاسو ته ډېر ګټور و که لږ ګټور و. مننه در به سبقه ښې چارې.